سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست پيو نن چهارشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې دویمه چې د 2015 زیږدیز کال د جولای له 23 سره برابر ده. زه شبنم مزریم او تاسو ته له زیر نیوز سرویس څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی له تفاهم ور اخوا د رسمیت پیژندنې پړاو ته د اسلامي امارت اړیکو لوړېدل. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي امارت اړیکې د تفاهم او ډیپلوماټانو لیږلو له پړاو څخه د رسمیت پیژندنې پړاو ته پورته شوي دي. له افغانستان سره پر ډیپلوماسي د ایران ټینګار. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د ایران مرزي ولایتونو ته په اشاره د بریالۍ ډیپلوماسي په جوړولو ټینګار وکړ. غزه کې د اسرایلو بریدونو او لوږې له امله د بشري ناورین ژورېدل. په تېرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 81 فلسطینیان وژل شوي. ترڅنګ یې د خوراکي توکو کمښت د یوې سترې انساني فاجعې بڼه غوره کړې ده. او کولمبیا پوهنتون له فلسطین څخه د ملاتړ په لاریون کې نږدې 80 زده کوونکو ته سختې سزاوې ټاکلې دي. د خبرونو تفصیل د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي امارت اړیکې د تفاهم او ډیپلوماټانو لیږلو له پړاو څخه د رسمیت پیژندنې پړاو ته پورته شوي دي. د اماراتي ادارو د یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په لړ کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي وویل چې د روسیې فدراسیون له لوري رسمیت پیژندنې سره د اسلامي امارت اړیکې عملاً د تفاهم او ډیپلوماټانو لیږلو له پړاو څخه د رسمیت پیژندنې پړاو ته پورته شوي دي. متقي وویل چې په تیر کال کې ځینو هیوادونو له لوري د طالبانو اسلامي تحریک نوم چې پخوا د افغانستان اسلامي امارت ته کارېده د ممنوعه ډلو له لیستونو او هم د اسلامي امارت ځینو مشرانو نومونه د امریکا د جایزې له لیستونو څخه وایستل شول. د متقي په وینا تیر یو کال کې اسلامي امارت د روسیې، بیلاروس، امریکا، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، ایران، قطر، سعودي عربستان، مالیزیا، اندونیزیا د ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو د لوړ پوړو پلاوو کوربه و. نوموړي زیاته کړه چې یاد وزارت تیر یو کال کې د اماراتي پلاوو له 100 زیات سفرونه همغږي او تسهیل کړي دي. د هیلپینګ اورفنز یا د یتیمانو نړیواله مرستندویه ټولنه له ایران څخه د افغان کډوالو په زوره شړلو پر وړاندې ژوره اندېښنه څرګندوي. د هیلپینګ اورفنز نړیواله خیریه ټولنه په یوه اعلامیه کې په ډیر درد او ژورو اندېښنو څرګندوي چې د مهال زرګونه بېوسه افغان کډوال له ایران څخه په زوره بیرته خپل هیواد ته په داسې حال کې استول کیږي چې کوربه هیواد یې نه یوازې جایدادونه او شتمني ترې ګرځوي بلکې تاوتریخوالی هم ورسره کوي. د هغه مظلوم ولستی چې د جګړو، ربړونو او بېوزلۍ له امله له افغانستان څخه تښتېدلي وو خو اوس له نړیوالې چوپتیا سره بیرته داسې هیواد ته شړل کیږي چې د ژور بشري ناورین په منګلو کې راګیر دی. 29 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې چې تازه له جګړې راوتلي دي د لوږې له خطر سره مخ دي چې نږدې 10 میلیونه یې ماشومان دي. افغانستان دا مهال د خپل تاریخ په یو خورا کړکېچن پړاو کې دی. له بهر سره یې مالي لارې تړل شوي، نړیوال مرستې ورباندې نږدې درېدلې دي او میلیونونه وګړي د لوږې، تندې او بېوسۍ تر پولو رسېدلي دي. د دومره لوی شمېر شړل شویو بیرته ستنول نه یوازې دا ناورین نور هم ژوروي بلکې د افغانستان نری اقتصادي چاپیریال انډول هم ورانوي او یو بل ناورین ته لار هواروي. د دې ستنو شویو ډېری یې بېوسه دي، نه ډوډۍ لري، نه اوبه، نه سرپناه، نه درمل، نه هم روغتیایي پاملرنه. که چیرې بیړنۍ مرسته او نړیواله همغږي رامنځته نشي نو دا وضعیت به په ستر ناورین واوړي. هیلپینګ اورفنز له خپلو شونتیاو سره سم د دغو کړاو ځپلو کورنیو ترڅنګ ولاړ دی او له خوراک، اوبو او سرپناه نیول یې تر درملو او زده کړو پورې هر څه وررسوي چې نه یوازې ژغورنه بلکې تلپاتې بدلون ته شرایط برابر شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د ایران سرحدي ولایتونو ته په اشاره د بریالۍ ډیپلوماسي په جوړولو ټینګار وکړ. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د والیانو په سراسري ناسته کې چې د کورنیو چارو وزیر په ګډون په تهران کې جوړه شوې وه د پوله ساتونکو ولایتونو پر رول ټینګار وکړ او ویل د پوله ساتونکو ولایتونه کولی شي له ګاونډیو ولایتونو سره بریالۍ ډیپلوماسي جوړه کړي. عراقچي زیاته کړه زموږ لومړیتوب
لومړیتوب ګاونډي هیوادونه دي. د نیمروز، فراه او هرات ولایتونه د هرات له سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبي او خراسان رضوي ولایتونو سره پوله لري او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د همدې لید لاندې یادونه کړې. خو کتونکي وایي دا د ایران د لاسوهنې یو تخنیک دی چې په اسلامي امارت کې درز رامنځته کړي. په پخوانیو رژیمونو کې ایران مخامخ ارګ ته له ډالرو ډکې کڅوړې وروړي. اوس چې دا کار په ارګ کې نشي کولی، هڅه کوي چې له سرحدي ولایتونو سره مخامخ اړیکې جوړې کړي چې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د پښو ځای پیدا کړي. په مسقط کې د اسلامي امارت د سفارت سرپرست حافظ عمر د مصر له سفیر خالد عبدالحلیم رازي سره لیدلي. په عمان کې د اسلامي امارت سفارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان په اوسني وضعیت، اقتصادي پرمختګونو او سترو لاسته راوړنو خبرې شوې دي. خبرپاڼه کې راغلي چې د اسلامي امارت سفارت سرپرست د نشه یي توکو له منځه وړلو په برخه کې د اسلامي امارت د هلو ځلو د یادونې ترڅنګ د افغان کروندګرو لپاره د بدیل معیشت برابرول د سیمې او نړۍ ګډ مسؤلیت بللی. د غرض د مصر سفیر د افغانستان شته وضعیت مثبت ارزولی او د روانو پرمختګونو ستاینه یې کړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزارتونو ترمنځ د ترجیحي تعرفې هوکړه لاسلیک شوه. په پاکستان کې د اسلامي امارت سفارت ویلي چې د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین مولوي احمد الله زاهد او د پاکستان د سوداګرۍ وزارت معین جاوید پاول ترمنځ د ترجیحي سوداګرۍ تړون لاسلیک شو. سفارت زیاته کړې چې د یا تړون پر اساس د افغانستان له لوري پاکستان ته د 4 قلمونو، انګور، انار، مڼه او رومیانو، همدارنګه د پاکستان د لوري په عام کینو، کیله او آلوګانو باندې تعرفې چې پخوا له 60% لوړه وه، له دې وروسته به 28% ته راټیټه شي. د یاد سفارت په وینا دغه یو کلن تړون د 2025 کال اګست میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او راتلونکي کې به د تمدید وړ وي. په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر له خپل ترکمنستاني سیال سره لیدلي. په روسیه کې د اسلامي امارت سفارت ویلي چې په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر مولوي ګل حسن حسن د یاد هیواد لپاره د ترکمنستان له سفیر ایسن ایدوګتیف سره لیدنه کې د همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. سفارت زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او ترکمنستان اړیکې تاریخي بللي او د همکاریو پر پراختیا د ټینګار ترڅنګ ژمنه کړې چې په بیلابیلو برخو کې به اغیزمن ګامونه پورته کړي. کورني خبرونه هم دومره وو. اوس به زموږ همکار عزیر صفی تاسې د نړۍ د حالاتو خبر کړي. له شبنم وزیرینو په مننه چې د هیواد له وروستیو حالاتو خبر کړو. هم پام وکړئ څو مهمو بهرنیو خبرونو ته. په غزه کې د اسرایلي بریدونو او لوږې له امله بشري ناورین جوړ شوی. د غزې په تړانګه د اسرایلي پوځ لخوا روان بریدونه او د خوراکي توکو کمښت د یوې سترې انساني فاجعې بڼه غوره کړې ده. په تیرو 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 1 فلسطینیان وژل شوي چې ډیری یې ولسي وګړي دي. راپورونه وایي په لسګونو نور کسان د خوراکي مرستو د ترلاسه کولو پر مهال ټپیان شوي کله چې پوځ پر راټولو شویو خلکو ډزې کړي. الجزیرې راپور ورکړی چې د مرستو لپاره ټاکل شویو 10 ټکونو څخه یوازې 5 ته د ننوتلو اجازه ورکړل شوې چې په زرګونو وږي خلک د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ورته راټول شوي وو، خو پر هغوی اسرائیلي پوځ ډزې وکړې چې له امله یې ګڼ شمېر ټپیان او ووژل شول. دغه راز په یوه تازه پیښه کې د 6 اونیو ماشوم د شیدو د نشتوالي له امله ژوند له لاسه ورکړ. ملګري ملتونه وایي له مای میاشتې راهیسې تر 1000 ډیر کسان د مرستو د ترلاسه کولو پر مهال د اسرائیلي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې په غزه کې روغتیایي مرکزونه 3 ځله هدف ګرځېدلي. په ورته وخت کې د غزې په منځنۍ برخه کې د اسرائیلو هوایي او ځمکني عملیاتو شدت موندلی چې ګڼ کورونه او پناه ځایونه ړنګ شوي او زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي هم دي. نړیوالو ادارو د غزې وضعیت بشري آفت بللی او د مرستو د بې خنډه رسولو غوښتنه یې کړې، خو تر اوسه د وضعیت د ښه والي نښې نه تر سترګو کېږي او د ناورین ژورتیا ورځ تر بلې پراخېږي. کولمبیا پوهنتون له فلسطین پال مظاهرو وروسته نږدې 80 زده کوونکو ته سزا ورکړې. کولمبیا پوهنتون نږدې 80 زده کوونکو ته د سخت مظاهرو له امله سزاوې ورکړي چې پکې شړل، 3 کلن تعلیق او د اسنادو لغوه کول شامل دي. دا زده کوونکي د اسرائیل پر ضد د غزې جګړې له امله په مظاهرو کې برخه وال وو.
د پوهنتون ادارې ویلي دا اقدامات د 2024 کال د مظاهرو او د 2025 کال د بوټلر کتابتون د اشغال له امله ترسره شوي چې د پوهنتون د پالیسیو خلاف دي. د لاریون کوونکو ډلې دا سزاوې ناعادلانه بللي او ټینګار یې کړی چې د فلسطین د ازادۍ لپاره به مبارزې ته دوام ورکړي. کولمبیا دا مهال هڅه کوي د ټرمپ ادارې لخوا بند شوي 400 میلیونه ډالر فدرالي تمویل بیرته ترلاسه کړي. خو حکومت پوهنتون تورن کړی چې د یهودي زده کوونکو د خوندیتوب لپاره یې جدي اقدام نه دی کړی. په ورته وخت کې یو فلسطین پال مشر محمود خلیل له توقیف وروسته له امریکایي قانون جوړونکو سره لیدلي او د لاریونونو ضد اقداماتو ته نړیوال پام هم دوام لري. ایران وایي د اسرائیلو هر ډول خوځښت به سخت غبرګون وویني. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي هیواد یې د اسرائیلو د هر احتمالي برید لپاره چمتو دی او د اوربند دوام ته خوشبین نه دی. نوموړي زیاته کړې چې ایران به خپل اټومي برنامه د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې روانه وساتي او د یورانیمو غني کول به ونه دروي. پزشکیان ویل چې د اسرائیلو بریدونه د ایران د مشرتابه د لمنځه وړلو هڅه وه خو ناکامه شول. هغه همداراز تایید کړه چې د جون پر 15مه پرې د ترور هڅه شوې وه. ایران د امریکا د بریدونو په غبرګون کې په قطر کې د امریکا پر العدید اډې برید کړی خو ولسمشر ټینګار وکړ چې دا برید د قطر په دولت نه و. د ایران او اروپایي هیوادونو ترمنځ د اټومي هوکړې د بیا پیل لپاره خبرې د جمعې په ورځ په ترکیه کې ترسره کیږي. امریکا او جاپان د تعرفو نوی سوداګریز تړون وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان سره یو مهم سوداګریز تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې د جاپاني موټرو پر وارداتو تعرفه له 28.5 څخه 15% ته راکمه شوې ده. دغه تړون همداراز هغه تعرفې هم کمې کړي چې ټاکل شوې وه د اګست له لومړۍ نیټې د نورو جاپاني توکو پر وارداتو ولګول شي. په بدل کې جاپان ژمنه کړې چې د امریکا په اقتصاد کې به د 550 میلیارډ ډالرو پانګونه او پورونه کوي څو د صنعتي اقتصاد د پیاوړتیا مرسته وکړي. د یاد تړون له اعلان سره سم د جاپان د سټاک بازار نیکي برخې تر 4% لوړ شو او د ټیوټا او هونډا شرکتونو ونډې په ترتیب سره تر 14 او 11% پورې زیاتې شوې. دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو لپاره مهم پرمختګ ګڼل شوی دی. او د پای خبر هم دا چې د شیګیرو ایشیبا سیاسي فصل ته د پای ټکی. د جاپان لومړی وزیر شیګیرو ایشیبا له پرلپسې انتخاباتي ماتو وروسته د استعفا نیت لري او تمه ده چې د اګست تر پایه یې رسمي اعلان وکړي. د ورځپاڼې ماینیچي په وینا ایشیبا دا پریکړه له خپلو نږدې سلاکارانو سره شریکه کړې او غواړي د درناوي څرګندولو په موخه له 3 پخوانیو لومړیو وزیرانو یوشي هیدا سوګا، فومیو کیشیدا او تارو آسو سره وګوري. د لیبرال دیموکرات ګوند په مشرۍ واکمن ائتلاف د جولای په 20 مټاکنو کې د مشرانو جرګې ائتلاف له لاسه ورکړ چې دا د ایشیبا لپاره دویمه پرلپسې ستره ماته وه. شنونکي دا پیښه د ایشیبا د سیاسي کیریر یوه لوړه او درنه نقطه بولي چې ښایي د څو کلن سیاست د پاڼو وروستۍ برخه وبلل شي. په داسې حال کې چې جاپان له اقتصادي ننګونو، جمعیتي کموالي او سیمه ییزو امنیتي فشارونو سره مخ دی، د نوي رهبر ټاکل به نه یوازې د هیواد دننه بلکې د نړیوالو متحدینو لپاره هم ستر اهمیت ولري. د نن ورځ بهرني خبرونه همدومره د سپورټ له ډګره به مو زما همکاره شبنم وزیري خبر کړي. تر بیا ښې چارې. له اوزایر صافینه په مننه چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ورځو د سپورټ ډګر ته. د 2025 کال شپږیزې لیګ نهمه لوبه به سبا د جولای په 24 د امو شارکانو او سپین غر ټایګرز ترمنځ د کابل په ملي کرکټ لوبغالي کې ترسره شي. لوبه به سهار 9 بجې پیل شي. د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو ترمنځ د ټبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې یوه میاشت به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې کشمن شاهانو لوبډلې د 15 منډو په توپیر خپلې سیالۍ کشمن زلمو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د 24 لوبډلو ترمنځ د ټبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې 15 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې پښتون افغان لوبډلې د 8 ویکټو په توپیر خپلې سیالۍ ستورو اڅکزي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. وروستی خبر همدا چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې د 32 لوبډلو ترمنځ د ټبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې 23 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې اسلام آباد لوبډلې د 3 ویکټو په توپیر خپلې سیالۍ ګردي لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه.
نننۍ خبري خبرونه هم دومره وه. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر او یوټیوب زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانې خبرونې د الله پامان.